سلامونه نیکی هیلې او ښې چارې قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د شاعر او کتاب خپرونې سره یو ځل بیا نن ستاسو په درانه خدمت کې زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب د نن په خپرونه کې زما سره ملتیا کوي. موږ دغه سلسله د دې لپاره شروع کړې ده چې دا د نوي کهول ځوانان او ټوله پښتانه د کتاب سره مینه پیدا کړي، کتاب ولولي، کتاب واخلي او کتاب د ژوند ملګری جوړ کړي. ولې چې کتاب د اسلام لارښود هم کتاب دی، د انسانیت لارښود هم کتاب دی، د تاریخ لارښود هم کتاب دی، د ادب او د تاریخ ټول بابونه ټولې خبرې هم په دا کتاب کې رانغښتې وي. نو نن موږ تاسو ته د یو ډیر خوندور لیکوال، زړور لیکوال ارواښاد حاجي شفیق العالم مازوریار صاحب یو ډیر ضخیم او غټ کتاب تاسو ته معرفي کوو. د دې کتاب نوم دی شونډې پاڼې زړه د کاڼي. په دې کتاب کې قدرمن ارواښاد شفیق العالم مازوریار صاحب زشته ډیر کلامونه را یو ځای کړي دي. د 1100 شاوخوا کلامونه په دې کتاب کې موجود دي او د زندګۍ ټول هغه ادوار چې پر ده باندې په خپل ژوند کې تیر سو، نو دا خپله لومړۍ شاعري او منځني شاعري او په آخر کې دا اوس د پاخه عمر شاعري ټوله په دې کتاب کې رانغښتې ده. قدرمن شفیق العالم مازوریار صاحب لومړی سکاسه او بیا یو بل کتاب چاپ کوي چې زه به وروسته تاسو ته نوم معرفي کړم. نو بیا یې د نوي شاعرۍ او د دې زړو دوو کتابونو کلامونه هم په دغه کتاب کې شونډې پاڼې زړه د کاڼي راټول کړل او په دې کتاب کې 3 سره کتابونه چاپ کړل. نو دې ته موږ د شفیق العالم مازوریار صاحب کلیات هم ویلی سو. د دغه کتاب نوم شونډې پاڼې زړه د کاڼي. تر ټولو لومړی له تاسو سره زه د کتاب پیژنګلو کوم. د کتاب نوم دی شونډې پاڼې زړه د کاڼي او شاعر ارواښاد شفیق العالم مازوریار صاحب چې تیر کال له موږه بیل سو، وفات یې وکړ. خدای په خپل ژوند کې په ډیره زړورتیا د سترګو له بینایي څخه هم محرومه و، خو بیا هم د ژوند مقابله په ډیره نره وکړه او خپلې ورځنۍ چارې هم په ډیر همت ترسره کړې او هدف ته یې مزښته زیات خدمتونه وکړو. نو د دې کتاب خپرونکی شهید حاجي جیلاني خان ولفیر اینڈ ایجوکیشنل ټرست چمن د دې کتاب مالی چارې ادا کړي دي او خپلې کړي دي او د دې کتاب کمپوزر محیب الله ترکی، د ټایټل انځور محمود رشی، د چاپ کال 2011 او د چاپ شمیر 0 ټوکه، د چاپ ځای لاهور. په دې کتاب کې شفیق العالم مازوریار صاحب د خپل ځان پیژنګلو څه داسې کوي. نوم حاجي شفیق العالم او تخلص مازوریار، د پلار نوم ارواښاد ګلزار خان، د زوکړې ځای کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کدنۍ سورکس ته نږدې سرکاري واله د مانده کلی. د زوکړې نیټه یې 22 فروری 1950 ده او دی فی الحال په کوټه کې استوګن و
او په خټه علیزی اڅکزی دی او تعلیم یې تر عمومي علومو پورې ترسره کړی دی. پیشه یې مزدوري وه او د ده په شعري ټولګو کې لومړی کتاب تاتمول او دویم کتاب سکاسه و او همدغه اثار شونډې پاڼې زړه د کاڼي په دې کې بیا درې سره نوې شاعري او دا د زاړه دوه کتابونه را یوځای کړل او دغه کتاب یې ځنې چاپ کړي او غیر مطبوعه اثار یې د لوی بریل ژوندلیک، د لنډو کیسو ټولګه، پښتو قاموس او د ده په پاتې شونو کې قدرمن ثناءالله یې مشر زوی پاته دی او حکمت الله یې دویم زوی دی. د تر خپله شا دغه دوه زامن پرېښي دي او د ثناءالله چې موږ ته یې نن دا حال راکوي چې لکه څومره شاعري چې شفیق العالم مازوریار صاحب په دې کتاب کې چاپ کړې ده تر دې زیاته شاعري د ده ناچاپه پرته ده او موږ هڅه کوو چې دغه شاعري دی د ده زامن او څوک داسې شتمن پیدا سي چې د شفیق العالم مازوریار صاحب دغه شاعري ورچاپ کی او د پښتو ادب تر مینوالو پورې ورسوي. نو شهزاد صاحب تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې زړه د کاڼي، د مازوریار صاحب دغه زیار چې پښتو ژبې ته یې کوم خدمت کړی دی چې ډېرو سترګورو خلکو هم په خپل ژوند کې د ادب لپاره دومره زیار نه دی ایستلی لکه ده چې څومره زیار وایستی. د شفیق العالم مازوریار سره ته ډېر نږدې پاته سوی او موږ تاسو ټولو ډېر پروګرامونه ورسره کړي دي، مشاعرې مو کړي دي په پي ټي وي کې، پي ټي وي بولان کې او په پښین کې، په کوټه کې د ده چې څه وخت کوزده وه شکر خالقه چې منزل د مسافر سو معلوم. ده د خپلې غزل یو طرحه ایښې وه چې په هغه طرحه باندې موږ او تاسو ټولو کلامونه ولیکل او بیا د ده کوزدې ته ورغلو، بیا د تعالی بچان ورکړو، دی د واده خاوند سولو. شکر خالقه چې منزل د مسافر سو معلوم، دا یې طرحه وه. نو د دې کتاب په هکله باندې ته څه وایې چې شفیق العالم مازوریار صاحب چې په سترګو هم نابینا او پښتو ادب ته او پښتو ژبې ته او په خپل ژوند کې هغه کارنامې ترسره کړې چې یو سترګور انسان یې ونسي ترسره کول. یو وخت کې یو مضمون هم لیکلی و او په هغه مضمون ابتدا ما دا کړې ما ده چې شفیق العالم مازوریار او عبدالقادر مجرم دې دوو ته چې زه ګورم نو ما ته د پښتو ادب کوم تاریخ دی یا مستقبل دی هغه تاریخانه روښانه دی انشاءالله. یو په لاسو مازوره او مازوریار په سترګو مازوره او دواړو داسې کار وکړي ادب ته پښتو ته هغه اثار یې ورکړو چې سترګورو او لاس لرونکو نه کوي او بیا په شاعري کې او په ادب کې د مازوریار ځان ته بېل مقام یو داسې مینه ناکه، یو داسې باخبره، یو داسې د شعر په رمز خو زه د ده شعر وایم خو د داسې ټولنې کې زما او ستا او د مازوریار او د هر چا ژوند دی چې هغه قدرونه بایللي دي او ما د مازوریار په موجودګي کې د ده په لومړي کتاب چې کوم زما مقاله وه دغه مقالې عنوان هم ما د مازوریار شعر یې چې مازوریار وایي څوک چې په پښتون ولس کې اوسمه څوک چې په پښتون ولس کې اوسمه نه به سم څراغ نه به رڼا وکړه. نو اوس د دې شعر کومه معنا ده، کوم مفهوم یې دی او ده څه محسوس کړی دی، په دې کې کوم میسج دی، دا د ده تجزیه هم ده، دا د ده تاثرات هم دی. او بیا چې دا کوم کتاب زما په لاس کې دی شونډې د پاڼې
زړه د شونډې پاڼې زړه د کاڼي. شونډې پاڼې زړه د کاڼي. بېشک اوس دا یو استعاره هم ده، دا یو ترکیب هم دی. څومره په لباس، په رنګ، په مقام ځلانده ښایسته او جوړ خلق انسانان موجود دي، لیکن کردارونه بیا د چیش دي. نو مازوریار چې کوم دی نه، لکه څرنګه چې ښه شاعر و او ښه شاعر دی، دا رنګه مازوریار یو ښه انسان و، مینه ناکه څوک و. هر شعر یې معنا لري، هر شعر یې مفهوم لري. او زه یو بله خبره وکړمه، د شعر سره سره د یو دا طراز خوش آوازه قراتګو و. داسې قرات وي د قرآن حافظ. او بیا ما دا پوښتنه هم ده درڅه وکړه، چونکې تا په ابتدا کې وویلې لکه زما داسې تا ته هم در نږدې وو. ما ورته وویل دا ستا سترګې چې کوم دي نه، دا پیدایشي راغلي دولیا. داسې حادثه وسوله نه، مور خو نو مور ده نه. زما سترګې خوږېدلې، او لکه تا چې یاد کړې کندهار بولدک او د کشنیوالی و، په مور په پلار انتهایي محبوبه راته ګران. دا سترګې خوږېدلې، او په هغه شپه زما مور چې دا زما د سترګو درد لیدلی دی، نږدې د همسایه کور ته ورغله، د هغې څخه یې دوا راخیستې ده، نیل توتیا کلیوالي دوا ده. کلیوالي دوا ده. هغو د مشورې هغو په لاس دا ورکړې ده نه، دا چې راوړه نه، نو د مور مینه ده نه، او دا چې په سترګو کې راچولې ده نه، او ساعت چې کوم دی زه راپورته کېږم، مور راته ګوري. زما مور مړه شوله، او چې زه بیا پر سینه ونیولمه، دا وبې ژړل. ما پر تا لمرونه لیدلو، ما زه خو مور تا ته مې پر تا مې لمرونه لیدلو. دا څنګه حادثه وسوله نه چې پر تا مې تیاره راوسته. مور دا خو ستا مینه به نو ته به هم ژړه په دې خبر چې زما د مور. نو د هغه حادثه چې کومه ده په قول د مازوریار، زما په ځای زما په زړه کې ګرځېدله. بیا ما موسیقي اورېدله، بیا به ما یو ځای چې پروګرام و هغه له به مې چا ور وستلمه، او هغه زما د درد د زړه درد وګرځېدی. د زړه درد چې کوم دی، د هغه دپاره ما لاره چې کومه ده د شعر وټاکله، او بیا زه یم مازوریار دی. دا خو هسې یو خبره ما ته رایاده شوه. مجموعي طور چې د یو داسې په حاله یو داسې ژوندی شاعر و، یعنې د چمنه سیواخې تر ژوبې واخې، تر لورلایي و، تر پښینه، تر کوټې، داسې ادبي محفل نه و چې په هغه کې به مازوریار ناست نه و، او چا به د مازوریار و کلام ته انتظار نه و. او دومره زنده‌دله، دومره ژوندی سړی و چې چیرې به هم د یو ادیب یا د یو شاعر وفات وسو، دا سړي به په ټولو څه لومړی در سترګورو ځان رساوه. زه د دې مثال درکړمه. زما ورېره وه چې ډاکټره وه، میډیکل سټوډنټه وه، او اچانک د حادثې ښکار شوله. زه ارنیان و دې ته یمه، په 11 بجې د ورځې د هغه جنازه وه، او دی د چمن د کندهار په باډر و. زما چې ورته پام شولو، دی په اول صف کې ولاړ دی. بیا چې ما پوښتنه ځینې وکړله، معلومات ورځال ته خبر شولم، د هغه داسې شخصي ګاډۍ نیولې وه، د ده دغه بهادرۍ ته، د ده د دوستۍ ته. او دا رنګه زما د پلار وفات و. دا غریب بیا د چمن تګ تلاوت هم ده وکړي. او بیا مو تا ویلې شهزاده ته خلاص یې، زه یې تر ځایه رسوم. نو ګوره دا یو انسان و، یو د انسان یو مثال و. اوس دا تر راز انسان په شاعري کې څومره وغایېدی. کته کلامي مات دا سړي د
ستا د بابا وفات ته پر موټر سایکل باندې د پټ ځان راورسوي جنازې ته. الله ګوره ستا په یاد دي نه او د لږ د ده دپاره 15 منټه موږ وځنډوله چې ټلیفون یې د زوی چې موږ د روان یو. نو زما د دا ټولو خبرو مقصد دا دی چې دا د شاعره سره سره یو ډېر عجیب انسان و، ډېر ژوندی انسان و، ډېر مینه ناقص، په قرآن مین، پر دین مین، پر انسان مین، پر هدف مین او پر انسانیت مین. دا یو مثال و او شاعري د کمال هم ده، د جمال هم ده، د مثال هم ده او د ده شعرونه ډېر ویل سوي دي او چا ویلي دي. هر یوه چې دی بېل خوند پرې اخیستی دی. کمال ته زه دا وایم کله څرنګه چې زه د ده په شعر ګایېږم نو کمال بیا د شعرو یې څو نمونې درته دغه کړي کېدلی سي ماته بله خبره نوې خبره نور هم په ذهن کې راسي. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې پروفیسر شهزاد صاحب وویل چې مازوریار خوندور او پر خپله شاعري باندې ډېر برلاسی لیکوال و، نو ده په خپل ژوند کې د رحمان بابا شهزاد صاحب پر طرحه باندې د رحمان بابا طرحه ده، د رحمان بابا پر طرحه باندې یو کلام لیکلی دی. دی وایي چې یارګیر په داسې لومه کړم سیار، یارګیر په داسې لومه کړم سیار چې په ګرد ژوند کې به نسم آزاد، چې د یار د بیلتانه غم ویلی نه کړم، چې د یار د بیلتانه غم ویلی نه کړم، نه پوهېږم چې مې زړه دی که فولاد، چې د یار د بیلتانه غم ویلی نه کړم، نه پوهېږم چې مې زړه دی که فولاد. څه به هیله د جانان د وصال وکړم، څه به هیله د جانان د وصال هیله د جانان د وصال وکړم، چې بیلتون مې په دې لار کې دی استاد، چې بیلتون مې په دې لار کې دی استاد. او یو ځل تا ویل چې راسه خولګۍ درکم، یو ځل تا ویل چې راسه خولګۍ درکم، سوی پښېمانه ولي بیرته پر خپل داد. او دغه رنګ ته یو بل کلام وګوره. نو دی وایي غر که لوړ وي نو پر سر به لري لار هم، شپه چې څومره سي اوږده راځي سهار هم. یعنې څومره حوصله چاته ورته کوي چې غر که لوړ وي نو پر سر به لري لار هم، شپه چې څومره سي اوږده راځي سهار هم. دا منم چې د خزان باد یې هیرې کړي، خو ګلونه غوړوي بیرته بهار هم. چې په کومه خوله انکار کوي جانان، چې په کومه خوله انکار کوي، چې په کومه خوله انکار کوي جانان، ته په هغه خوله کولی سې اقرار هم. او دا بنګړي نه دي چې ماتې کړې زړګی دی، دا بنګړي نه دي چې ماتې کړې زړګی دی، په دې پوسه چې دا خوار لري ازار هم. مسله که چیرې حل نه سوه په پټه، مسله که چیرې حل نه سوه په پټه، سپینه خوله له یاره غوښتی سم په جار هم. اوس دا ګوره دغه د شاعر کمال دی، ته ورته وګوره څومره حوصله، یعنې شپه سهار لري، غر لار لري، بلکل، او ټیک شو. او انکار چې دی د اقرار امکان لري، او بیرته دغه بیا دام شي چې داسې څوک هم نه یم نه چې خوله به بیرته درڅه اخم مه په جار هم. ټیک شو. اوس دا قلبي وارداتونه وایي د په شعر کې ته دا وګوره نه چې زړګی ازار هم لري، او موږ د داسې ټولنه سره یو د زړو د جوړېدو والا نه یو، نه زړه د ماتېدو والا یو. هر یو ازاري دی، او د هزار چې کوم دی دا مازوریار اسکړی هم دی، په پوهېدی هم د هغه اظهار هم کړی دی. او په دا غزلې کې څومره حوصله ما ته تا ته او تمام ته د همت هغه درس ورکوي
نو زه کمان ته یې وار بیا وایم چې ته دا کتاب وګوره بل دغسې یو خلاق پیدا کړه. نو مزوریار صاحب وایي قدرمنو لیدونکو وایي مست مې کړه نشه مې کړه پاگل مې کړه مست مې کړه نشه مې کړه پاگل مې کړه مست مې کړه نشه مې کړه پاگل مې کړه څانګه د ګلونو سه بلبل مې کړه واه څانګه د ګلونو سه بلبل مست مې کړه نشه مې کړه پاگل مې کړه څانګه د ګلونو سه بلبل مې کړه او شور را کی پیدا په زور د حسن کړه شور را کی پیدا شور را کی پیدا په زور د حسن کړه اور چې لګوي داسې غزل مې کړه واه ډېر او راسه نن ډاکه را باندې واچوه راسه نن ډاکه را باندې واچوه یو سره نه زړه خالي کوګل مې کړه واه ډېر او پام چې مې بل څوک درنه قبضه نه کړي پام چې مې بل څوک درنه قبضه نه کړي لاس رانه چاپېره کړه او خپل مې کړه لاس رانه چاپېره کړه او خپل مې کړه او رکبه چغالان کړه مزمری یمه رکبه چغالان کړه مزمری یمه شا د تورو زلفو د ځنګل مې کړه. ګوره دا شعر تاسو وګورئ خو زه دا خبره وکړم نه د شاعران چې کوم دي نه دا د ټولنې په نفسیاتو خبر وي او د ټولنې په رجحاناتو خبر وي پر هغه یې نظر وي. اوس د حسن متاثره کېدل چې کوم دي نه دا د هر زړه خاصه وي. خو مازوریار په دې پوهېدی چې زما غوښتونکي زما اورېدونکي زما څه څه شي غواړي په دا پوهېدی او د دې سره سره په دا پوهېدی چې دا د نن ټولنه د نن زړونه غواړي څه شي نه او د هغو ماندګي څه شته. نو ځکه شعر ته داسې ښکلا ورکړې ده نه چې د هغو د جذباتو خیال یې ساتلی دی او خپل ایزاد یې هم کړی دی او د حسن اعتراف یې هم کړی دی او د ټولنې رجحانات د پېژندو سره د هغو ته انسر یعنې جواب هم ورکړی دی. نو د ده شعر چې کوم دی نه د کمال شعر دی او زما یاد چې پر هر سټیج به دی رالی یو خو د ده دونګې بلند آواز و نه او دا شعر په دونګې بلند آواز سره وایي چې دا ټول سامعین چې به ناست و نه هغه نه صرف دا چې خاموشه به سولو بلکې د ده په شعر به خوند اخیستی او د هغو شعر د ادا کېدو چې کوم منفرده لهجه وه کوم انداز و هغه هم د داد و که هغه به په ټي وي و که هغه به په ریډیو و که هغه به په هره مشاهده و او ته د هغه رنګه یو بله غزل انتخاب قدرمن ارواښاد شفیق العالم مازوریار صاحب د دې خپل پښتني ادب او د هغه د اتلانو یو عجبه قدر په زړه کې درلودی. نو د پر سیال صاحب باندې یو مرثیه لیکلې ده نو دی د پروفیسر سیال کاکړ صاحب په هکله خپل نظر داسې وړاندې کوي چې د پښتو ادب مخزن دی سیال کاکړ د پښتو ادب مخزن دی سیال کاکړ پر پښتو ژبه مین دی سیال کاکړ او رښتیا ویلي دغسې وو هم او د پښتو د سر شمله د فیکي ګل دی د پښتو د سر شمله د فیکي ګل دی د ښه ژوند یا ارزومند دی سیال کاکړ او د دې ناوې د تور سر لپاره شال دی د دې ناوې د تور سر لپاره شال دی پیرهن یې د بدن دی سیال کاکړ د دې ناوې د تور سر لپاره شال دی او پیرهن یې د بدن دی سیال کاکړ او هر زرګر خبر په قدر وي د زرو هر زرګر خبر په قدر وي د زرو او پر ما ځکه قدرمند دی سیال کاکړ یعنی متل شعر هم ادب دی هم مطلب دی هم طلب دی هم هدف دی هم هدف دی هم طلب دی هم مطلب دی په خپل ځان کې انجمن دی سیال کاکړ
او بل ځای وایي چې ذکر کوم خوله مې په خوږه سي چې ذکر کوم خوله مې په خوږه سي په رښتیا شیرین سخن دی سیال کاکا. دا ګوره نه دا قدرونه هغه څوک ساتلی دي چې هغه خپله قدرمن دي. اوس موږ خو د داسې ټولنې خلک یو نه چې خود نمایي ښکاري د خودپسندۍ ښکاري. دا صرف د شعر کمال دی نه چې دی خپله د قدر وړ و او د چا تعریف او د هغه اعتراف د هغه مقام یې و هغه ته د شعر ژبه ورکړې ده. او زما یاد یې نه چې سیال کاکړ ته په خبر یې چې زموږ ولسي ادبیات د کوم ځای رسولی دی، زموږ عصري ادبیات د کوم ځای رسولی. هغه نه صرف دا چې ادیب لیکوال هغه موقف و نه او مستند موقف و او بیا داسې موقف و او چې داسې تاریخ یې پرېښوی چې کوم وخت د مرګ څخه مخکې چې زما اثار زما کتابونه دا د لوی کور د افغانستان د خوندي کې نه حالته 4,600 کتابه یې د افغانستان کلتور ادبي ټولنې ته وسپارلو او هغو بیا دوی نو ورځ ښکاره کړه چې هر ته ګوشه یې یا منتخبه کړه، یعنې د ده کتابونه د ده اثار یې داسې خوندي کړو چې هغه ته یې ګوشه یې تیار ورکړو. او بیا د افغانستان د ټولو لوی یباړ چې دی د سفیر په ذریعه ملګري ولرالو چې دی مرګ یې بستر یې مرګ و هلته دغه اعزاز هم ورکړي. نو دا شفیق العالم معذوریات دا نظم هغه وخت لیکلی دی چې ده دا کتابونه وقف کړي نه دي، هغو دا اعزاز نه دی کړي، بلکې زه دا کریډیټ ده ته ورکومه، معذوریات ته ورکومه چې د هغه اعزاز در مخه ده د احساسات دي. زما د خبرې مقصد دا دی چې ادیبان شاعران چې هر ځای دي هغه عموما د قدرمنو خلکو احترام. شهزاد صاحب لکه منظوریات صاحب چې د سیال کاکړ ستاینه او یادونه کړې وه، همدغسې یې پروفیسر ارواښاد صاحبزاده حمیدالله صاحب باندې هم خپله یوه ویرنه لیکلې ده. دی وایي چې د قدر عزت وړ دی او ستانه حمیدالله او په مینه یادومه صاحبزاده حمیدالله څښتن دې صحت ورکړي چې تر ډېره وي ژوندی، صحت ورکړي چې تر ډېره وي ژوندی، وي تل دي لکه ګل تر او تازه حمیدالله. او په علم او هنر ته دومره دروند دی لکه غر، په علم او هنر ته دومره دروند دی لکه غر، یم ستا په وړاندې زه لکه ذره حمیدالله. په علم او هنر ته دومره دروند یې لکه غر، یم ستا په وړاندې زه لکه ذره حمیدالله. او مشغول وی شپه ورځ ستا په تعریف او په توصیف، مشغول وای شپه ورځ ستا په تعریف او په توصیف، په ژوند مې نه وای بله مشغله حمیدالله. او کتا کړم مریی دا مې باور دی چې بسم، کتا کړم مریی دا مې باور دی چې بسم، د ټولو باچهانو سرغنه حمیدالله. دلته به زه د یوه خبرې وضاحت وکړم چې واقعي دا پښین ښار د پښین منطقه د پښین خاوره بالکل دا د ډېرو منورینو خاوره بالکل دا د یو خو معذوریات صاحب چې کوم دی خپل عاجزي ښکاره کوي او دغه زموږ قلندران ملنګیان او دا ستر شخصیات یې موضوع کړي دي. د هغې کې یو پیغام دا دی چې دا نوي نسلو ته دغه خلک معرفي کوي چې دا داسې. او بیا دویمه خبره زه دا وکړم چې ما د پښین ده وکړه. اوس که سیال کاکړ یعنې ولي محمد سیال کاکړ دا هم د پښین دی،
صاحبزاده حمیدالله هم د پښین دی او ستر لیکوال شاعر ارواښاد عبدالباري آصف دا هم د پښین دی دارنګه محقق مورخ عبدالکریم بریالی دا هم د پښین دی او د جدید ادب سرخیلی چې کوم دی راز محمد راز دا هم د پښین دی او دا رنګه چې په نصابو کې شامله دي دا صاحبزاده ډاکټر کلیم الله صاحب او بیا په دا روان نوي نسلو کې دغه ښار یو بلا خلکه وي بلا لیکوالان عبدالرزاق دلشاد صاحب عبدالکریم عادل صاحب راز محمد راز صاحب امان الله بقلم صاحب دا موجوده منشي رحیم کاکړ صاحب او دا رنګه ژوندی نعیم محمد نعیم آزاد صاحب تیمورشاه کمال ته په خپله ستا ملګري عصمت ضعیف صاحب دا د پښین یو داسې خلک دي اوس دا ګوره ما زه کله کله یو خبره کوم چې ډېر ښارونه په نومو سره یادېږي او پښین یو داسې مرکز دی چې هغه په شخصیاتو سره یادېږي او دغه شخصیات چې کوم دي مازوریان اعتراف کوي زه اعتراف کوم بلکې پښتو ادب اعتراف کوي چې چیرې چیرې د کالجو نصابونه دي د نشتي نصابونه دي دا ذکر شوي نومونه چې ما یاد دا ټوله چې کوم دي نه دا په نصاب کې شامل دي نو کمال صاحب ما خبره دا کوله نه چې دا د ده لوی ورځ ده دا د ده د مشران یادوي زه تا ته بیا خواست کوم یو خوندوره غزل ده وایي بیخي ناتوانه سوم خبره ملتوانه وځي بیخي ناتوانه سوم خبره ملتوانه وځي بیخي ناتوانه سوم خبره ملتوانه وځي در پسې روح مې له کالبد څخه جانانه وځي بیخي ناتوانه سوم خبره ملتوانه وځي در پسې روح مې له کالبد څخه جانانه وځي چې له ښایست څخه د هورې د جنت شرمېږي چې له ښایست څخه د هورې د جنت شرمېږي خود به د خلک په کتلو له ایمانه وځي چې له ښایست څخه د هورې د جنت شرمېږي چې له ښایست څخه د هورې د جنت شرمېږي خود به د خلک په کتلو له ایمانه وځي او ستا د وصال د مې جام به کله نوش کړم زه ستا د وصال د میو جام به کله نوش کړم زه زړه به مې کله ستا د هجر له زندانه وځي اوس خو یې ځای پکښې نیولی دی وتلی نسي اوس خو یې ځای پکښې نیولی دی وتلی نسي ډېره مشکله ده له زړه به مې په ګرانه وځي مختصر به دا ووایي کمال صاحب چې د ده ټوله شاعري چې ده نه هغه د قلبي وارداتو هم ډکه ده د فکري نظریاتو هم ډکه ده او د کلمیاتو هم ډکه ده تراکیب یې نوم دي د نړۍ د رنګونو د نړۍ د خوندونو هغه څه چې ده په سترګو نه لیدل هغه ټوله ده په خپله شاعري کې چې ده حصول هغه یې شاعري ته انتقالول نو موږ به مختصره دا ووایي چې مازوریار مړ نه دی مازوریار ژوندی دی په خپلو شعرو کې ژوندی دی په سازو کې ژوندی دی په محفلو کې ژوندی دی خصوصا په ملګرو کې ژوندی دی نه یاد دی نه یې مینه او نه خبرې نو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ شونډې پاڼې زړه د کاڼي او د شفیق العالم مازوریار صاحب دغه ضخیم کتاب تاسو ته معرفي کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې د مازوریار صاحب دغه کتاب لاسته راوړئ او د کوټې په هر بک سټال کې دا کتاب تاسو ته ترلاسه کېدلی سي نو تاسو دا کتاب لاسته راوړئ مطالعه یې کوئ انشاءالله تاسو به د مازوریار صاحب پر خوندوره شاعري باندې ډیر خوندونه واخلئ نو موږ نن شاعر او کتاب کې زه تیمورشاه کمال او زما مرستیال پروفیسر فیض شهزاد صاحب د نن د دې کتاب سره له تاسو اجازه غواړو
تر بل کتاب مو پر الله سپارو. ژوندي ګړندي او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. یو جان مننه. ویډیو مخ ته شیروئ ملګرو.